چې کومه زنانه څلور کاره کوي که نه باس وایم چې دا بس کلکه مؤمنه ده، کلکه دې دپاره دا پوره دي. اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام کړي، د فرض منځ اهتمام کړي، دا ضروري خبره ده. فرض منځ کې د چا سرم زنانو سمجوته مه کوئ، مه د خاون مه د بچو. فرض منځ د خاون د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې. چې ړومبې زنانو تلې ته ودرې نو ړومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا د خاون نشي خلاصولی، بیا د رشته دار نشي خلاصولی. اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام، په وقت کې منځ کول، په ډبلو کپړو کې منځ کول او دنده په کوټه کې منځ کول. چې مانځه ته سړی په غولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې ځان ته به سالن کټوی مې خوا ته ورته مصله ور واچوي، زه دا غوښه به ورته خوري نه شي، زه به ورته مونځ وکړم. په مانځه کې به کې کوکر سي کوي، دا مونځ دی. په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي، دا مونځ دی نه. چې د مانځه ټیم شو اذان وش باس او دسو کو درون لباس واغوله او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه. مونځ د رب سره ملاقات، مونځ د الله په دربار کې حاضري لګولې. وای دا هغه مونځ دی چې د ټولو نه ړومبې به زمانه د دې فرض مونځ تپوس په میدان محشر کې. اولنۍ خبره. دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام دی، چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام کړي، په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي، په نرو کپړو کې مون نه کښي چې ولاړه په مانځي اډو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ کېږي نه، مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نه. نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاون په حقونو کې راځي. ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي، دا پې د خاون حق دی. حق دا د خاون حق ځای کوي چې دا د پردې اهتمام دی. یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتل. دریم د خاون رضا اغستل، خاون رضا کول. خاون رضا کول، د خاون د رضایي چې خیال ساتي. دا زنانه نه د خبر نه، اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم، زم اول له خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کوم ته خوشحاله یې؟ که ته نه یې خوشحاله نو چې د تهجدو په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي؟ نو که خاون وایي چې تهجد مه کوه او ماله چاپي کوه نو دله چاپي شروع کړه. تهجدو په ټیم کې دله خپې مالش کړه، د تهجدو په ټیم کې دله خپې مالش کړه. نو د خاون رضا اغستل زکه دا خبره کوم چې د خاون حق ړومبې دی، د نوافلو نه د خاون حق ړومبې دی. دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلی روجه نیسي او خاون یې په کور کې اول به د خاون نه اجازت غواړي. خاون ورته نه بنیسي نفلی روجه، سبا زما خیال بساتي، زما خدمت بکئ. شریعت ورته وایي مه نیسه نفلی روجه، د دې خاون خدمت. دا خبره ښه په دلیل کوم، په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تپوس کیږي عن صلاتها، د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبې، د زنانه نه د ټولو نه ړومبې به د فرض منځ تپوس کیږي. چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته، بیا تپوس د نفلي روجو نشته، بیا تپوس د تهجد نشته. دویم تپوس ډایرک د خاوند د حق دی. اول فرض منځ دی، بیا د خاوند حق دی. نو د خاوند حق په نوافلو مقدم دی، په تهجدو مقدم دی، په نفلي روجو باندې د خاوند حق مخکې، د خاوند رضا به علي. دویم تپوس پتا نه د خاوند د رضا کی. زنوام نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأت ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. نبی علیہ السلام فرمائی چې کومه ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راض، خاوند ترې نه رضا و،
خزه وفات شولا او خاوند ته ناراضو بعضې ښځه وفات شي خلق د ډیرو تهجد ذکر کوي ډیره تهجد گزاره وه ډیر نوافلي وو ډیرې صدقې ورکولې خو خلق وایي خاوند ته نه خپه د دې معامله ګرانه ده د دې معامله ګرانه ده چې خاوند ته نه خپه د دې معامله ګرانه پرېوځي د دې معامله ګرانه ده ښځه وفات شوله وزوجها عنها راض د نفلي منځونو ذکر نو د تهجد نو نفلي روجې نه وې خو یوه خبره چلېده چې خاوند ته نه ډېر رضا د خاوند د رضا خیال یې ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دخلت الجنه دا ښځه جنت ته لاړه چې دې پسې وروسته د خاوند رضا چلېده مونږ د نفل اورو د تهجد اورو د نفلي روجو اورو خدا نورو چې ښځه وفات شي او وروسته پسې د خاوند رضا چلی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض چې خاوند ته نه راضو دخلت الجنه